د شادۍ اد ماما جسم کې ډېر ښایسته منظره هم ده. اونۍ مو په خیر. د دې اونۍ منظره د خوست اد محمد کې کوو، را سره شئ. ملګري له کندهار راغلي او مشوره پر دې شوه چې هوا د لږ ګرمه ده او دوی ته باید د اد محمد چکر ورکړو. یو ځای ودرېدو چې ګورو د ماشومانو پوره ټولی راورسېد. د کمرې په ورتاوېدو یې منډې واخیستې. جالب و. د موټرو مخ پاس د غره لوړو ته شو او دا نو معلومداره کیسه ده چې د اد محمد سایل او منظره کوي نو داسې ټیلې به هم وهي. موټر ګرم شول او دمه مو ورکړه. یوازې موټر نه، د دوی فشارونه هم ښکته شوي. هغه چې په لاره کې د لارې د جالب ویل، دلته کیسه بدله ده. اد ماما څنګه دی وروره؟ ولا اد ماما خو واخیستلو داسې یې کړلو د اخ او د ټوخه واچولو. ارمان مو هغه ساره پیاکیان وه چې غوړ مو کړل. د شادۍ اد ماما جسم خو دا ستړیاوي او فریاد ژر تغییر خوري. په تمه شئ، ځکه اد محمد دې په خپله یخه غېږ کې داسې اراموي چې وړاندې ټولې تویې شوي خولې او ستړیاوې دې له ذهنه باسي. اول مو په ټال کې وزنګل چې ستومني پکې یوې خواته شي. له ښه ګرځېدو وروسته مو ځای انتخاب کړ. ملګري به سایل وکړي او ځینې به د غرمنۍ ډوډۍ تیاری وکړي. او بالاخره د اد محمد لوړو ته راوختلو. لار له کړاوونو خالي نه وه او تاسې شاټونه سره ولیدل. نو ملګري به اوس را معرفي کړم. زموږ ملګري د کندهار نه راغلي دي. موږ چې ورغلي وو د ریګ میله یې راکړې وه او موږ وغوښتل چې دوی ته د ځنګلونو میله ورکړو او د دې ځای نه خوند واخلي. رفیع الله امید په کندهار کې د هېواد غږ راډیو د امتیاز څښتن دی او محبت صاحب خو زموږ د خوست ملګری دی. کریمي صاحب هم د کندهار د دوی ملګری دی. میهن صاحب په کندهار کې په هېواد غږ راډیو کې د دوی سره دی او همدغسې جمیل عرفان. نو ملګرو ستړي مه شئ، خدای مو راوله. د منظرې اړوند، د اد محمد د ښایستونو اړوند اوس راته وغږېږئ. په لاره خامخا که تاسې په هغه ځای باندې راختئ په موټرو پسې مو ټیلې والې نو غمېدلې به یې. اوس چې ارام شوئ، یو څه کېناستلئ او دمه شوئ، څه وایي؟ ډېر ښایسته ځای دی واقعیت. خو د میلې یو برخه دا مې چې باید په میله کې ځان روښان دغه باید راسي. هلته که ملګري ټیله واله خو بالاخره داسې ځای راغلو چې واقعیت ډېره سیمه لاندې ده او ډېر ښه خوند کوي، ډېره ښایسته منظره هم ده. نو داسې ځای مو تر اوسه نه و لیدلی. خوشحاله یو کور ودان چې داسې ځای مو راوستلو. روا خو ټولې وې، بعضو ملګرو فشارونه، بعضو ښکته شول، بعضو پورته شول. زما خپله ښکته وه نه، واقعا ښه طبیعت دی، ښه منظره ده کور آباد. ښه سړکونه نه وه خو بیا هم دغه سیمې ته چې رالو هوا یې ډېره ښایسته هوا ده. یخ باد چلیږي او ګرمي خو بیخي دلته شته هم نه. او یو بیا دغه موسم داسې ښایسته دی چې چاته خوب ورولي. په دې خاطر باندې ښه ځای دی او د میلې څخه مو ډېر خوند واخیستی. د اد محمد طبیعي ښکلاوې که څه هم بېسارې دي خو تر اوسه یې چا د لارې ښې جوړېدا، د اوبو منظم سیستم او نورو اسانتیاو رامنځته کېدو اړوند پاڼه نه ده رااړولې. که چیرې سهولتونه رامنځته کېږي، ډاډه یو د دې ځای پټ ښایستونه به برسېره کېږي. د سیل لوی ځای به ګرځي، کار روزګار به رامنځته کېږي او اد محمد به د خپل طبیعي ښایست څو چنده ښکلا وړاندې کوي. له لیدو او پاتې کېدو مو مننه.